تازه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه مهم خبر ورکړ. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. وروسته له دې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده، ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسیه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلي پوتین د یو مشروع دولت په توګه طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف پرون طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلل او ویل چې ماسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لیسته وباسي چې ماسکو بندیزونه پرې لګولي دي. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لیسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې شامل کړي دي. د راپورونو له مخې ماسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سانت پیټرزبورګ کې په یوه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته تر اوسه هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي. درنو لیدونکو، که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست، هیله ده چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شوې.